زه یوه خبره کوم ګورې طوفان صاحب یو دقیقه 300 کسان دا خبره دې ما در سره ریکارډ کړي زه افغانستان ته ځم له ملي بیرغ سره ځم صحیح ده که نه ولاړم زه به پکتیاوال نه یم زه به ارمونه یم هو که زه طالبانو مړ کړم تاسې ټول د طالبانو خلاف جنگ شروع کوئ راځئ وطن ته پکتیاوال صاحب زه وایم چې دغه چې داسې ځوان چې هر څه وي که رحیم صدیقي وي که زه هم که ته وي که بل وي چې کوم ځای کې موږ ځان دپاره امن نه وي خوښ کړی چې پوه نه شو چې زه د خپل ملي بیرغ د ملي نشان سره ماته دلته اجازت راکول کې باید لاړ نه شو یو وخت کې موږ تاسې لاړ شو لکه د سباون چې وایي چې نن کېږي سبا کېږي بیرغ چې کله دا ملي بیرغ رسمي شو په دغه نظام رسمي که ته به هم د ملي بیرغ سره لاړ شي زه به هم د ملي بیرغ شم چې زه په خپل ملي بیرغ باندې وژل کېږم نو امن بیا چېرته د پکتیاوال صاحب چې تا ته ملي بیرغ باندې تا وژني او بیا تا همغه قاتل ته وایې چې دا د امن خلک دی وطن کې امن دی ته څنګه دا میسیج ورکوي په 2 ساعتونو کې چې وایي چې دلته امن دی دغه د ملایان ناست دي دا ډېر ښه خلک دي ماته ډېر عزت راکړه څنګه عزت یې درکړه چې تا بیرغ باندې وژني نو ولې دا خبره بیا کوي چې امن دی دلته موږ په د خبرو کې اوس مخالفت لرو چې دا میسیج ته نشي ورکولی چې امن دی خپل ځان باندې ملي بیرغ نشي پرېښوده چې وژني دی خو امن دی منګل صاحب اجار سوال دلته دا ده که عزت نه ورکړی خو یې چې عزت نه ده ورکړی صحیح ده بیرغ به یې نه ورسره منلی اما هغه یې چې ما ته عزت راکړی عزت یې دلته په میډیا کې نشر کړی چې عزت یې ورکړی بیرغ به نه ورسره مني پکتیاوال صاحب ته لاړ شه هغه کس چې په سوشل میډیا باندې دی تا غونته هم د رحیم صدیقي غونته په لاکاو میلیونو هغه فالوور وللې لاړ شئ ټرای وکئ لاړ شئ دغه نورو ششیانو کې ما اوس راغږی ملي ارزښتونو باندې مه غږېږئ که تاسو ته ایرپورټ نه سکیورټي درنه کړه د کوره تر کوره په درګانه کړه په ګلانو کې ما ته چې هر څه وایي پکتیاوال صاحب سبا لاړ شه 2 ورځې 3 ورځې مخکې د دوی دپاره تبلیغ شروع کړه لاړ شه ملي بیرغ مېرغ دغه فشانو نه تېر شه لاړ شه که تا ته د 1000 چنده زیات عزت درنه که زه د ذمهوار یم منګل صاحب ګوره قربان نیسم ګوره ما او تا منګل صاحب ښه سره پیژنو حتی زه والله بالله په سمت الله دومره احترام درته لرم لکه خپل د مور زوی ته شه ولې زه هم درته لرم پکتیاوال صاحب ولې چې په هغه سختو ورځو کې په هغه بدو ورځو کې تا د ما د شیو د بدې پوښتنه کړې ده صحیح ده افغان ورور مې وې او بالکل به مې کوله حق دی ورا باندې قربان نیسم لیکن پکتیاوال چې په هغه وطن کې ایثار پکتیاوال ته یغو خلکو دغه میسج وکړي تا ته دغه میسج هم درلیږلی دي تا ته ویلي دي پکتیاوال په هغه وخت کې نه چاته تسلیم څه نه چاته مات څه نو اوس به څنګه مات شي چې په هیواد کې نه ده لیکن یو تریخ حقیقت خدا ده منګل صاحب ګوري چې رحیم غریب رحیم تللی ده رحیم پټ تکرار دا خبره درته کوم په ټوله نړۍ کې خپل ملي بیرغ پورته کوي په افغانستان کې نشي پورته کولی ولې چې په وس یې نه ده پوره کرزی یې نشي پورته کولی کرزی نو رحیم غریب یې څنګه پورته کړي ما او تا ته پکار ده افغانانو ته پکار ده ځوانانو ته دا پکار ده چې دلته په دې طالب باندې کارو کی طالب ته وایي چې طالب جانا دا نن چې کومه تا ته موقع خدای په لاس در کړې ده دا کومه چوکۍ چې تا ته خدای په لاس در کړې ده پښتون نن په افغانستان کې سره سترګې ګرځي 20 کاله به پښتون غریب یو سپینږیری پښتون د قوم مشر به و د یو مجاهد زوی به و د یو مجاهد پلار به و د 2 ټکو یو دله د اوس برادرولی و ورته ویلې به یې چې د فارسي به ګومه پښتو نه مې فهمم نن په ټول افغانستان کې په پښتو خبرې کوه سره سترګې ګرځه صحیح ده زه یم چې ما د خدای پاک ټول عمر دې وطن ته نه بوځي د ما قوم دې په دې وطن کې په عزت دي زه جمهوریت څه کوم زه بل څه کوم ما ته خپل قوم مهم ده ومنګل صاحب پکتیاوال صاحب زه څه وایم زه وایم چې همدغه د قوم عزت که د ملي بیرغ پکې پرېږدوي د قوم بې عزته کېږي
نه باید ملي بیرغ ولګي. آفرین که دا د افغانانو غوښتنې ومنل شي آیا کومه بله حکومت به راشي؟ نه باید طالب که غواړي منګل صاحب، ګوره زه تکرار دا خبره درته کوم، طالب که غواړي چې دلته یو لا زوال حکومت وکړي چې زوال ونه لري، باید اول بیرغ ومني، بیا ملي سرود ومني، بیا کار اهل کار ته وسپاري. بس همدغه د امام خبره ده. پاکیوال صاحب زه نور په دغو شیانو نه یم خپه. یو شي